ورځ ولا مې وړه کور کې نشته دا ورته مې ویلې کار زړه راکړه یو کار زړه رانه کړه تګی دی وطن وطن سوی دی چمن چمن ښې پکې اوبه غواړې وینا وینا نه غواړې جنګ ځتا نه غواړې تګی دی وطن وطن سوی دی. دوستان تاسو دا کس وینئ دوه دوکانو ته ننوته او ډېر داسې مایوس راغی نه پوهېږم چې دی څه غوښتنه لري که نه هغه دوکان ته ننوځي تاسو یې وینئ ډېر له جنګه ستړی دی زخمي خوب وړی دی ډېر له جنګه ستړی دی زخمي خوب وړی دی سولې السلام علیکم تر خیر قراري ده خیر څو دوکانو کې مو لیدل نوتې بیرته راوتې خیرات خو څنګه دا دوه ورځې ولا مې وړه کور کې نشته دا ورته مې ویلې کار زړه راکړه یو کار زړه رانه کړه نه چې نه بورۍ چې کور کې بارانونه وو په کور پراته وو اوولس اتلس کسه فامیل ده راته ورته مې ویلې کار سودا راکړه کار نشته ده اوس راووتلو بس څو د درې دوکانو ته لاړې هر یو همداسې مایوسه پرېښودل دغسې مایوسه وایي نغدې سي کار کېږي که نه یې وځه څو ورځې کېږي کور کې دې وړه نشته نن درېیمه ورځ ده نشته نن دې څو روپۍ کار کړی نن مې 100 روپۍ کار کړی په دې نه کېږي په دې 11 کسه یو ډوډۍ هم نه رسېږي یو ډوډۍ هم نه ښه ته راځه مست وینا وینا نه غواړې جنګ ځتا نه غواړې سلام علیکم خیر دی ته راسه دغه ورور ته یو بوجۍ اوړه ولیکه غوړین دي که نه لس لیتره بشکه غوړي ولیکه وینا وینا نه غواړې جنګ ځتا نه غواړې څه مشکلات دي کور کې نور چې ته داسې غمجن کور د حالات خرابه ده پلارم مریض ده او کار والا بل کس لرم نه بس ته دا یو کار راشي که نه چې داسې ورځ هم راغلی چې کور ته راغلی او بېرته تللی خالي لاس تللی داسې پیدل لاړم دې ځای نه څونه مزل دی کړی نیم ساعت راځي 3 پاوه پیسې در سره نه وي تګی دی وطن وطن سوی دی چمن چمن ښې پکې اوبه غواړې وینا وینا نه غواړې خوشحاله سئ یو خندا خو که دی مو خلک یو خندا خو ورته ډک له مینې زړه غواړې وینا وینا نه غواړې جنګ ځتا نه غواړې